د هلمند مرکز لښکرګاه ښار لومړی حوزه سیمه کې په لومړي ځل ژوبڼ جوړ شوی او د لښکرګاه ښار ترڅنګ د لیرو پرتو ولسوالیو خلک یې د نندارې لپاره راځي. هلمند که څه هم نارامه ولایت یادیږي خو بیا هم اوسیدونکي یې ژوند ته هیلې لري او ځینو تجارانو په بېلابېلو برخو کې پانګونه کړې. عبدالسلام الیکوزی یو هغه کس دی چې په هلمند کې ژوبڼ جوړ کړی او وایي هدف یې یوازې ګټه نه بلکې د خپلو خلکو لپاره یو د تفریح مناسب ځای جوړول دي. دې ژوبڼ ته زیات شمیر نندارچیان له ښار او بېلابېلو ولسوالیو څخه د لیدلو لپاره ورځي. د یاد ژوبڼ څښتن عبدالسلام الیکوزی وایي اوس مهال په ژوبڼ کې د حیواناتو شمیر کم دی خو پلان لري چې بېلابېل نور حیوانات هم په راتلونکي کې له نورو هیوادونو څخه یاد ژوبڼ ته راوړي. د زیاتو ولسوالیو څخه راځي، د ګرمسېله څخه ورته راځي، د ناوې، نادالۍ، ګریش، مرجع، باباجۍ، د لرې منطقو څخه ډېر دغه خلک راځي، دلته شبخانې ته راسي، هلته یې دغه کړي، بیا وروسته چې هلته نوبت نه ورسېږي د تفریح لپاره راسي، دلته خپل تفریح ورته کوي. ښه شینګیا ده، ښه زړونه ورته برسایده ده چې د اوبو د هر شي باندې دوی راځي، د دې د هغې د تفریح ځای دی. نو دوی ډېر خوشحاله دي دا خلک چې دلته وایي موږ داسې ځای پیدا کړي، داسې جوړښت دی. نو دا دی چې په دغه د راتلونکي انشاءالله الرحمن چې اول خدای چې موږ سره دغه ځان سره سم کړو، پلا دی په پښو ودروو چې خلک د دې شي سره ولد شو، بیا نور شیان را انتقال کړو. یاد ژوبڼ ته د راغلو ننداره کوونکو څخه نیک محمد وایي د ماشومانو یې همدا هیله وه تر څو په ورته ژوبڼ کې یو شمېر وحشي ژوي له نږدې وویني چې نن یې دغه ژوبڼ په جوړېدا سره دا هیله پوره شوه. د نادعلي د ولسوالۍ راغلی یم دلته د تفریح دپاره دغه حیوانان ګورو، وینو، ګرځو چې یو څه موسا تېر شي تا به برابره شي. دا مې کوچنی زوی دی، دا مې راویستلی دی، هلته به موږ ورته ویل چې داسې باغ واش دی، داسې ځای دی، داسې نو دی به ډېره پورې نښته وي چې کله ما بیا کله نو نه دی راویستلی د هغه دپاره د خیره ګرځي. د لښکرګاه ښار او ولسوالیو څخه راغلي نور نندارچیان هم خوښ دي او وایي دا ټول وحشي حیوانات یې مخکې نه ولیدلي. زه د باغ واش د تفریح دپاره راغلی یم. دلته په دوی کې رقم حیوانات ما نه ولیدلي. دا حساب سه وایي چې موږ مننه وکړو چې موږ داسې تفریح ځای جوړ کړئ. داسې ځای موږ په هلمند کې نه وو چې داسې تفریح ځای جوړ کړي، د حیوانان یې راته راویستل. ډېر زیات خوشحاله یو په دې کې رقم حیوانات شته، بیزوګانې دي، مانه داسې نور حیوانات شته. له هلمند څخه که څه هم ډیری وخت د جګړې راپورونه ورکول کیږي خو له دغه ولایت څخه د خوښیو او پرمختګونو راپورونه هم شته چې خلک یې راتلونکي ته خوشبین کړي دي.